د ننګرهار د نورو ولسوالیو په څیر د رینور کې هم د قومي مشرانو علماو او مسؤلینو په هڅو لسګونه لوی او وړې روغې جوړې شوي د رینور یو تن قومي مشر وای دوی د سیمې د امن یووالي او ورورولۍ لپاره شپه او ورځ هڅې کوي څو خلک له تربګنۍ راوګرځوي او د ورورولۍ فضا لا پیاوړې کړي او دلته ډیر زیات دښمنیان وي چې مشرانو علما کرام او امارت مسؤلینو هلې ځلې وکړل او هغه پای ته ورسېدل او چې کوم مشکلات پاتې دي اوس هم علما کرام او مشران سپینګیري او امارت مسؤلین او په همغږۍ لګیا دي او مشکلات حالي او بعضې ځایونو کې مشکلات پاتې دي او مشران او علما کرام او امارت مسؤلین ټول په شریکه هغه هم هواري د سیمې یو بل اوسیدونکو وای د خلکو ترمنځ اتفاق ورورولي او سوله د ټولنې د پرمختګ اساسي شرط دی او دوی هڅه کوي چې هر ستونزه د خبرو اترو او تفاهم له لارې حل شي د دوی په خبره کې شخړې پر وخت هواري نشي د خلکو ترمنځ بې باوري او تاوتریخوالی زیاتېږي په سوله کې خو الحمدلله ټولو ګټه ده سوله داسې یو فضا ده چې آرام هوساینه انسان ژوند کولی شي او سوله ډیره ښه ده چې سوله رامنځته راشي او وطن جوړیږي سوله کې آبادي ده پخوا به دلته دښمنیانې ډیرې وي الحمدلله اوس هغه دښمنیانې هغه شخړې انشاءالله د مشرانو برکت د سپینګیرو برکت د ځوانانو برکت چې له منځه تللي دي ځایي مسؤلین بیا وایي په دغه روغو جوړو کې د کورنیو اختلافاتو د ځمکو په سر د شخړو شخصي دښمنیو او نورو ټولنیزو لانجو اړوند ګڼې قضیې شاملې دي چې د جرګو مشورو او اسلامي لارښوونو پر بنسټ په سوله ییز ډول پای ته رسېدلي دا زه چې راغلی یم په لسګونه روغې جوړې مې کړي دي د تېر کال نه را په دې خوا په دې کې 10 کلنې روغې جوړې شوي دي 15 کلنې شوي دي 15 کلنې شوي دي 20 کلنې روغې شوي دي نو دې کې اوس هم د امارت ټول مسؤلین لګیا دي چې د خلکو دښمنۍ په دوستۍ بدلې کړي د یادونه ده چې اسلامي امارت الهڅه کوي د ولسونو ترمنځ شخړې او دښمنۍ ختمې او د ولسونو ترمنځ یووالی پیاوړی کړي